السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو سره حسن شهید یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن وړاندې کې یو ځل بیا ما تاسو سره پاره داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې په دې کې ډیر زیات مختلف فیچرز دي او په دې یو اپلیکیشن کې دنه تاسو ته ډیر زیاتې اپشن ملويږي. یعنی که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ته تاسو پرمیشن باندې کړئ، یعنی چې هغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې چارج زیات ختموي، یا که تاسو غواړئ چې زما موبایل زما ملګری راوخلي او زه دې اپلیکیشن ته پرمیشن اپ کما، نو بیا به دا اپلیکیشن کار نه کوي. هغه تاسو هم په دې اپلیکیشن کې کولای شئ، یا که تاسو اپلیکیشن بلاک کوئ هغه تاسو هم په دې اپلیکیشن کې کولای شئ، یا که تاسو ته بر دلته یو نوټیفیکیشن راشي او هغه تاسو په خپل موبایل باندې سکار کوئ یا څه او تاسو هغه نوټیفیکیشن داسې پوش کوئ، یعنی د بر نه ریمیو کوئ لري کوئ، نو هغه نوټیفیکیشن تاسو بیا وروسته دلته کتلی شئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. او دې ځکه نه تاسو یو اپلیکیشن ته انټرنیټ هم بلاک کولی شئ او تاسو دلته بالکل په اسانه طریقه باندې د خپل موبایل نه ډیر زیات اپلیکیشن په یو کلیک سره ان انسټال کولی شئ. نو دغه اپلیکیشن دغه ټول طریقې بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خم چې تاسو به څنګه دا کوئ. ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی ویډیو شروع کوو. خو دینه مخکې تاسو صبر تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. د دې لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کومل کړئ فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه اعلان په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاوي شي. سمبل هم د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو دا شان تاسو اوپن کړئ. پس ټاپ باندې تاسو کوم اپشن درکړئ پرمیشنز. نو د دې نه کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې یو نیو اپلیکیشن انسټال کړئ، نو هغه تاسو نه پرمیشن غواړي، یعنی بغیر د اجازه نه تاسو په موبایل کې کار نشي کولای. نو سمبل کې تاسو په پرمیشن باندې کلیک کړئ. نو دلته کې تاسو غواړئ نو واتس اپ ته تاسو پرمیشن اپ کولای شئ. بیا بس تاسو په موبایل کې واتس اپ کار نه کوي، مطلب که ضرورت په ملټینګ کیبورډ باندې کلیک کوم یا په بل اپلیکیشن باندې، نو تاسو ته ښکاري دي ځنه سمپل تاسو دلته پرمیشن چې کوم دی هغه تاسو منیج پرمیشن دي ځنه تاسو پرمیشن اپ کولای شئ همدغه اپلیکیشن ته. دا به تاسو په موبایل کې کار نه کوي. تاسو ته ښکاري دلته پرمیشن تاسو دلته شو کړی دا الاود دي، دا تاسو د الاود نه دغه رقم کې تاسو په الاود باندې کلیک کړئ. دوی ځکه دا تاسو اپ کولای شئ، بیا به تاسو په موبایل کې کار نه کوي. تاسو ته ښکاري دا ټول تاسو اپ کولای شئ. نو دا اپشن تاسو له هم په دې اپلیکیشن کې دنه درکړی دی. بل تاسو له اپس بلاکر اپشن درکړل که زه په دې باندې کلیک واخلم، تاسو ته ښکاري په اپس بلاکر باندې نو دلته فون یوز پرمیشن ریکوایرډ، نو دا به تاسو ته ښکاري دا به زه پرمیشن ورکړم. دا اپشن چې کوم دی هم پرمیشن غواړي په دې اپلیکیشن کې دنه. نو بیا به زه واپس په اپس بلاکر باندې کلیک کوم. نو تاسو کو دلته لاندې په بیا دلته په پلس نشان باندې کلیک کړئ. نو دینه تاسو اپلیکیشن یې بلاک کولی شئ، یعنی که تاسو غواړئ چې زه خپل ملګري له موبایل ورکوم او زه واتس اپ بلاک کوم، نو بیا به بالکل که تاسو خپل موبایل هغه ور هم کوي خو دغه په لاس کې به واتس اپ بیا کار نه کوي. نو دغه تاسو کولی شئ. بلکې تاسو کله په دې کې اپلیکیشن بلاک کوئ، نو دا اپشن دا سروس په تاسو دې ځکه نه ان کوئ، نو بیا به دا کار کوي. بل تاسو نوټیفیکیشن ان باکس اپشن درکړل که تاسو موبایل ته نوټیفیکیشن راشي او هغه تاسو د بر نه ریمیو کوي، تاسو ډیلیټ کوي، نو سمپل هغه تاسو دې ځکه نه په اسانه طریقه باندې کتل شي. تاسو ښکاري ټول نوټیفیکیشن چې کوم دي تاسو سره دلته شو کیږي، هغه که د مسنجر وي، هغه که د واتس اپ وي، هر یو څه چې کوم تاسو په دې ځکه کې کتل شي ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. بل نت بلاکر اپشن تاسو دلته درکړل، یعنی دینه تاسو کولای شئ چې تاسو یو اپلیکیشن ته انټرنیټ بند کړئ. پس ټاپل په دې ځکه نه تاسو کوم اپشن چې کوم دا یو وی پی ان غونډه کې کار کوي، تاسو به د بار نه دلته دا بٹن ان کړئ. بیا به تاسو کوي د دې پلس نشان نه به تاسو هغه اپلیکیشن دلته ټیک باندې نشانو کې کم ته چې تاسو انټرنیټ بندول غواړئ، نو بیا کاغذ څوک هم اوپن کوي یا که هغه باندې به کال هم نه راځي، یعنی که تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن لاک هم کوي خو بیا به هم تاسو ته هغه باندې میسیجونه او هر څه راځي. نو چې کله تاسو دې ځکه نه تاسو هغه ته انټرنیټ بند کوي، هغه اپلیکیشن به بالکل میسیجونه به ورته هم نه راځي، کالز به ورته هم نه راځي. یعنی که تاسو په خپل موبایل کې ایمو انسټال کړي او تاسو په خپل موبایل باندې سکار کوي، تاسو ته بار بار رینګونه راځي، یا تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ انسټال کړي تاسو په هغه باندې بار بار رینګونه تاسو ته راځي، هغه سمپل تاسو دې ځکه نه انټرنیټ وته بندولای شئ. بل تاسو دلته څومره د کمال اپشن درکړل که تاسو په خپل موبایل کې زیات اپلیکیشن انسټال کړي وي او تاسو غواړئ چې دا بالکل په یو کلیک سره ان انسټال کړئ، تاسو به سمپل په اپس ان انسټال باندې کلیک واخلئ. دلته تاسو بالکل داسې ټیک باندې نشان به ورته وکړئ او بل لاندې تاسو دلته اپشن درکړل ان انسټال، تاسو ته ښکاري دلته بالکل په یو کلیک سره تاسو دې ځکه نه ان انسټال ولا شي. نو ډیر زیات د کمال اپلیکیشن د ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ، تاسو له ډیر زیات مزه درکې په دې کې ډیر زیات زبردست فیچر دي. خو ګمرګو دا ویډیو کو تاسو ویډیو خوښ شوی دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ. همغه په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.